ټول زما د خبرو دا دی چې د رب کائنات د نامې سره جل جلاله وایي، د محبوب عربي د نامې سره صلی الله علیه و آله وسلم وایي. محبوب خوشحالي د څوک چې علی حق دي که د هغوی ژبه یو ځای کې خطا هم شي، محبوب عربي صلی الله علیه و آله وسلم د روضې مبارکې نه خبرېږي، هغه د هغه اصلاح د هغه ځای نه کوي، یا ورته خوب کې راځي، یا د یو عاشق په واسطه باندې ورته اطلاع ورکوي. فخرا نه وایم، الله دې ما د کبر نه وساتي. موږ درس حدیث د بخاري ته کښېنو، په بخاري شریف کې چې کوم ځای کې د محبوب عربي نوم راشي ورسره قلمي لیکلی شوي صلی الله علیه وسلم، موږ هم دا الفاظ ورسره وایو. طالبانو ته هم د ادب د لهجې تلقین ورته کوو، خو صلی الله علیه وسلم ورسره وایو. مدینه منوره کې د مردان یو عاشق خادم دی، هغه په چوټۍ کور ته را روان و، رحمت للعالمین مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ورته خوب کې ورځي او ورته وایي چې په چوټۍ پاکستان ته ځي، یو پاکستان ته ځم، بیا راځم خدمت ته، بیا راځم. مبارک ورته خوب کې وایي زما نوم ورته اخلي خو نوم نه اخلي، پیر ارچي خراساني حضرت پیر سیف الرحمن رحمت الله تعالی علیه زمون پیر او مرشد گرامی، هغه ما ته ماشومتوب کې وړوکی ماشوم ما او زما والد گرامی ته وویل ستا دا بچی نابغه دی، دا علم ته وباسه. الله رب الجلال د هغې نظر، د هغې شفقت او مرحمتو دې ناچیز ته یې د علم نه څه برخه ورکړه. لیکن فخر نه کوم په دې د مبارکانو دعا او د نیکانو برکاتو دعا ده. هغې به ما ته نابغه صاحب ویل، نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د مردان دغې خادم و عاشق ته وایي چې پاکستان ته لاړې نابغه صاحب ته سلام ووایه او بیا ورته ووایه چې په درس حدیث کې تاسو کله وایي زما د نامې سره صلی الله علیه وسلم، اگر که کتاب کې صلی الله علیه وسلم دی نو تاسو داسې الفاظ وایي چې صلی الله علیه و آله وسلم وسلم. طالبان شته دی زما د درس حدیث ناست دي، هغوی ته ما وویل چې داسې یو عاشق ته داسې وینا شوې ده، نن نه بعد چې درس کې تاسو لولئ نو وایي صلی الله علیه و آله وسلم ورسره وایي. مبارک د آل په درود و سلام او خوشحالي معزز